موږ ته یو ډیر لوی سمندر ښودل کیږي، داسې سمندر چې دننه یې هم یوه دنیا وه، د میرډز یعنې د اوبو پیریانو دنیا. د کهانۍ په شروعات کې یوه لویه کشتۍ ښکاره کیږي چې پکې ډیر شای خلک سپاره وو. دغو خلکو به تل د سمندر نه زړه او قیمتي شیان راایستل، یعنې خاص شیان، او بیا به یې خرڅول. په دې جهاز کې یو شهزاده هم و، نوم یې اریک و. هغه ته هم د داسې خاصو شیانو شوق و، نو هغه به هم د دې خلکو سره جهاز ته تللو. نن د سپوږمۍ میله وه، د ژوند جشن د ویل کېدل چې نن شپه به د اوبو پیریانو راوځي. نو اوس مهال د جهاز ټولو خلکو دا هیله لرله چې نن به د اوبو پیریان ونیسي. خو اریک یو ډیر ښه رحمدل شهزاده و، هغه ټول د دې کار نه منع کړل. اریک سره تل یو سړی و، دا سړی د اریک د مور یعنې ملکې ډیر خاص نوکر و، او اریک ته یې لکه سرپرست خیال ساتلو. هغه اریک ته وویل، ګوره شهزاده، د هر څه پرېږده، ته نه پوهېږې نور جهازونه د سمندر نه ډېر خاص شیان وړي. خو اریک به د دې ټولو شیانو نه ځان لرې ساتلو. له دې نه پس د اوبو نړۍ ښودل کېږي، یوه ډېره ښایسته او ښکلې دنیا چې د سمندر په ژورو کې موجوده وه. داسې دنیا چې موږ یې حتی په خیالونو کې هم نشو لیدلی. په سمندر کې یو بادشاه اوسېده چې خلکو به ورته د اوبو خدای ویه. د هغه اووه لوڼې وې چې دا ټولې د اوبو پیریانې وې. بادشاه خپلې شپږ لوڼې ځان ته راوغوښتې، خو هلته یې اوومه لور موجوده نه وه، یعنې تر ټولو کشره لور چې نوم یې ایریل و. بادشاه خپل کرم ځان ته راوغوښته، دا یو کارم و او د بادشاه هره خبره به یې منله. نو اوس بادشاه دغه کرم ولیږه چې ایریل ولټوي. موږ پوهېږو چې ایریل ته د انسانانو شیانو ډېر شوق و، اکثر به هغه د انسانانو شیانو د لټون لپاره ډېر لرې تلله. ایریل ته یو ملګری هم و، یو وړوکی ماهي، هغه به اکثره د ایریل سره و. ایریل به تل هغه مات شوي جهازونو ته تلله چې د سمندر تل ته ډوب شوي و، او د انسانانو شیان به یې پکې کتل. کوم شی به چې هغې ته خوښ شو نو هغه به یې له ځان سره ساتلو. اوس ایریل په سمندر کې یو مات شوی جهاز ویني چې ډېر لرې پروت و. کله چې هغه د هغه خواته تلله نو خپل ماهي ملګري ودروله، ورته وایي، ګوره ډېر لرې مه ځه، ګوره ډېر لرې مه ځه، ما اورېدلي چې هلته ډېر لوی شارکونه اوسېږي. خو ایریل دا خبره وانه اورېده. بیا هلته یو ډېر لوی شارک راځي، هغه پر ایریل برید کوي، خو ایریل هغه په جال کې راګیروي او د هغه ځایه تېښته کوي. ایریل ته یو بل دوست هم و، یو مرغه. ایریل په جهاز کې یو کانټه هم وموندله، هغه یې له ځان سره واخیستله او د خپل مرغه دوست سره یې لاړه. له مرغه یې وپوښتل چې دا څه شی دی، د څه شي لپاره پکارېږي. مرغه ته هم د دې شیانو پوهه نه وه. هغه ایریل ته وویل، دا د ویښتانو جوړولو لپاره کارېږي. بیا دلته هماغه کارم راځي چې د بادشاه له لوري پیغام راوړی و. هغه وایي، ته پوهېږې چې نن د سپوږمۍ میله ده، بادشاه تا غواړي. ایریل دا خبره چې واورېده نو زر یې لمبا کړه او د پلار یعنې د بادشاه غونډې ته ورسېده. ګرانو دوستانو، دا وه د دې کهانۍ لومړۍ برخه. که تاسې د دې کهانۍ دوهمه برخه غواړئ نو کامنټ وکړئ او د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.